مولوی ترخیل رحمت الله علیه دی نور په دې نړۍ شپې او ورځې تېرې کړې خو بیا هم د هېواد ډاکټرانو دغه نامتو عالم تر جدي معایناتو لاندې ونیو خدا چې الله جل وعلا شانه نو غوښتل شي هغه د نور په دې نړۍ پاتې شي د عقرب د میاشتې د نهمې شپې 8 بجې د نوي کلو په عمر له دې فاني دنیا څخه د تل لپاره بوته او د خپل ارواحات پلار وفات شوو علما ورونو او د شهیدانو مجاهدینو سره یو ځای کړ انا لله و انا الیه راجعون لوی او بخونکي خدایا ته زموږ د نړۍ علماو بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په منځ کې داسې غیرت او علم خپور کړي لکه څنګه چې شیخ صاحب ته ور په برخه کړی و آمین یا رب العالمین هو کې ګرانو هیوادوالو کله چې دغه نړیوال شخصیت د مرګ اوازه د رادیو ټلویزیون او انټرنیټ لارې خپاره شوه د دې په زرګونو مینوالو چې شاګردانو او مجاهدینو هم کې برخه درلوده په ژړغونکو سترګو غم لړلي لکه د هوا مرغان له هرې لوري نه راوالوتل په دغه لوی ماتم کې چا ژړل څوک چپول او چا یو بل ته تسلیت ورکوه او د مبارک جنازې ته یې ځانونه راورسول چا د خپل سپینو او تور پګړیو شملې خپل سترګو ته نیولې وي او له مخ څخه یې اوښکې پاکولې چا څادر خپلو سترګو ته نیولی دی او چا دسمال او د مبارک له جسد څخه لیدنه کوله هو د په لاسو او د په مخ د اکسیجن داغونه او د پیشکارۍ سوري د ورایه ښکارېده او د ډاکټرانو لخوا ور باندې داسې درمل کارول شوي چې د پوستکي له ورایه شاهدي ورکوله ډاکټرانو ډېرې هڅې کولې چې د دې روغتیا ښه شي ډېر پرمختللي درملې ورته کارول خو لوی خدای جل والا شانه یې نور په دې دنیا نصیب نه و کړی هو ګران مسلمانانو ورونو د شیخ صاحب وروستی دیدن ټولو راغلو مسلمانانو ورونو وکړ او له هغه وروسته د دې مبارک کټ تر اوږو کړ شو هر یو په نوبت سره د خپل آرامګاه په لورې وځغلاوه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو پتاسو مسپرلی جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو پتاسو مسپرلی جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا چې خاورې نکړې دا شهید اشنا هډونه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو ګلونه شي خوشبو شي جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو ګلونه شي خوشبو شي جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا چې خوشبو یې کړې دا شهید اشنا زخمونه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو ډېوې شي څراغونه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو ډېوې شي څراغونه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا تورو تیارو کې ورته جوړ شي مشالونه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو سورای سورای زیګر د جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو سورای سورای زیګر د جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا لسپل بدن نه جدا دي اندامونه جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو هم دا کوری گلزار کړی جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا خاورو هم دا کوری گلزار کړی جنازه می دلالی د لحد په لوري وړینا
خو یار می تیر دی د دنیا ډېر تکلیفونه جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا خاورو سلام به درته وکړم جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا خاورو سلام به درته وکړم جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا د باوري وشندای ګلونه جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا خاورو پتاسو مسپرلی جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا جنازه می دلالي د لحد په لوري وړینا هو کې ګران لیدونکو ورسره لدې چې د شیخ صاحب له مبارک جسد څخه لیدنه وشوه او په زرګونو مینوالو یې ورسته ملاقات ورسره وکړ له هغه وروسته د خدای بخلي شهید مبارک جسد د خپل سلګونو شاګردانو مجاهدینو امینوال لخوا د کابل ولایت د دې سبد ولسوالۍ د ترخیل کلی په هدیره کې چیرته چې د دې کورنۍ غړي خخ دي دغه ارواحات هم هلته خاورو ته وسپارل شو او تر شای په زرګونو مینوال د غم په ټغر کېنول انا لله و انا الیه راجعون هو کې ګرانو هیوادوالو د کولانو مو چې یادونه وکړه چې ارواحات سید رزاق اخونزاده رحمت الله علیه څلور زامن درلود چې له هغې جملې څخه د مولوي ترخیل رحمت الله علیه په ګډون درې وفا شوي او یوې الحمدلله ژوندی دی او نن سبا د پلار او وفا شوو ورونو لار باندې دا هم روان دی او د اسلامي اساساتو په څانګو کې په زرګونو شاګردانې روزلي او روزي دغه نومیالی عالم چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر په مدرسو او علماو کې د باړې مولوي صاحب په نامه یادېږي دغه سید محسن اخونزاده ترخیل نومیږي سید محسن اخونزاده چې دا هم د خپل پلار او وفا شوو ورونو په شان یو تکړه عالم او په زرګونو شاګردان او زده کوونکي نن سبا د هیواد په دننه او له هیواد څخه بهر په دیني زده کړو بوخت دي دغه استاد کل هم لوي دردونکي ناروغي سره لاس او ګریوان ده خو بیا هم مسلمانانو ته په دینی ښوونه بوخت دی شیخ محسن اخونزاده ترخیل چې د شیخ الحدیث کشر ورور د ارواحات مولوي ترخیل د جنازې په ورځ ونشوه کولی چې د خدای بخلي په جنازه کې برخه واخلي دغه ستر شخصیت له دوه اونیو څخه وروسته خپل پلارني ټاټوبي ترخیل ته راغی او د خپل ګران ملګري ورور او صنفي مدرسې ته راغلی چې دلته د هیوادوال له سخت هرکلي او ولولو سره مخ شو او هر یو هیوادوال په ځانګړي ډول د ترخیلو اوسیدونکو د دغه شخصیت له بشري څخه لیدنه کوله او دغه مبارک ته د شیخ الحدیث مولوي ترخیل د وفات تسلیت ورکو او ټول ورسره په غم کې ځانونه شریک وبلل دوی شیخ صاحب د هیواد لپاره یو لویه ضایعه وبلله او محسن صاحب ته د اوږد عمر دعا وکړې هو کې ګرانو هیوادوالو استاد کل سید محسن اخونزاده صاحب وایي د طالبۍ په وخت کې د به هغه ورځ هیڅکله هم له یاده ونه وځي چې دی او ملګري دوه ورځې په ولګه تېرې کړې دی وایي یو ورځ له علماو ملګرو سره چې دوه ورځې مو هیڅ نه و خوړلي په یوه سیمه تېرېدو چې ولګې ډېر بېتابه کړو دی وایي په سیمه کې مو د اوسېدونکو څخه د خوراکي توکو غوښتنه وکړه دی زیاتوي کله چې د سیمې اوسېدونکي پوه شول چې دا علم پسې راوتي طالبان دي نو ژرې موږ ته شیدې راوړئ راځئ چې غوږ کېږدو چې دغه مبارک پخپله څه وایي اساس منزل د پړاوونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره حساس منزل د پړاوونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره علم نعمت عظیم دولت بی قدری و نگری دا شملګي مې تیرې کړې دي چې 2 شپې چې دې خوړلې 3 شپې چې دې خوړلې
داسې ولګېم تېرې کړې چې یو درې نه بلې درې ته تلو بغیر له شیدو نه بل شي ډوډۍ هغه دره کې نه وه یا به که جواری وه هغه جواری هم بیا دره کې نه وه شیدې به یې راکړلې یو ګیلاس هغه به مو خوړی درب ورته وایي دا خواته له مارتونه دربه ته تلم پوښتنه مې پرې وړې ډوډۍ راکړې چې یې راکړې وایي دلته خو ډوډۍ نشته غونډې دره کې چې یې خورئ نو تاسې وایي موږ شیدې باید دغه شیدې رواج څوک مولوي صاحب وایي تللی دا شیدې مو غوښتلې 3 نفر وو هغه به لاړو هغه ملا سره چې ډېره شو تورېدلې مخکې داسې کافرې میاشتې په دې مدرسه کې وې چې اخلاق ګزاره نه شو کولی یو 3 شپې مې پکې تېرې کړلې بس سبق هم پکې ونه ویلې بېرته راغلم بیا دې مارتون ته راغلم بیا یو کال مې په دا مارتون کې تېر کړ داسې راغلی دې سوات مدرسې بیا مې نو 9 کاله په دې سوات مدرسه کې تېر کړ هلته نو بیا د مولوي صاحبانو سره خدای دې ټولو وکړي نو زه به ما قدر پکې قدر کویم په دا زر طالبانو کې اته څه دې ما قدر پکې زیات په دې زیات چې ما دې استادانو په ځای ملایي کوله دوی به کورو ته غرو کې کورونه وو دوی به لاړل ته روزه کې کورو ته بس ولایت ترخیله خانزاده ته تاسې مسجد کې مونږ بل احسان باندې شکرونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا اساس منزل د پړاوونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا د وړکتوب یو خاطره که ووایه په وړکتوب کې چې تاسو یو ځای ژوند کوو دغه تطبیقات کې ونکړل مولوي صاحب خدای پاک وکړي مولوي خانګل ولیدل دلته درې واړه وینو سره درې واړه وینو سره دی به سره ما ورانه وه ورانه پسې به ده به ویله زله دغه ځای ما ورته ولا کار بس سره غېږ په غېږ به شو دی به مې سمله ضعیف وه دی به مې سمله داسې پسو پېښ شو 2 کاله له ما مشر و دی بیا ضعیف و کله مولوي صاحب چې والدي مولوي ته ځه ما ورته ویل ولا کلاړ شه بیا مولوي صاحب خبر کړ چې ورته ویل هلکه څه دې کړي درس مشر مولوي صاحب بس ویل نه بیا کته دې وړي مسجد ته راکته شو بیا سره ونښتلو دواړه غېږ په غېږ شو دی مې راسمله بیا دا مشر مولوي صاحب راغی چې یو 2 لغتې ووهل څه کوې دا خو تا مشر ده نو مالدی راته وایي چې ته له دې ځای ځه زه به ولې ځم بیا مولوي صاحب خبر کوي مولوي صاحب ورته ویلې خلاص د سره ولې ته موسیقه دی دې موسیقه دا راتله نه ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا یو د کتاب بل د استاد د مدرسې احترام یو د کتاب بل د استاد د مدرسې احترام محروم چې نشي ادبونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا حاجي هغه به کله کله کیسه کوله چې دا به ډېر تریخ و ولې به دا خبرې کوئ تا په نظر بس دغسې و اساس منزل د پړاوونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لرا د الهام باران وریږي د اخلاص په میدان د الهام باران وریږي د اخلاص په میدان په هر عمل کې د نیتونو ډېوې بلې لرا کله چې په تا باندې دا غږ ولګېده چې حاجي هغه وفات شو کومه صحنه دې د په سترګو کې ولګېدله چې څه رقم حالات بند راغی هغه نو ډېرې وې نو روریو نو ډېرې صحنې د ویلې وای ته په ما ډېر ګران یې تا په ګرد عمر کې ما ته جواب نه دی راکړی او رښتیا مسلې به یې څه کولې بس هر څه به یې څه ویلې ما به غږ کېده
ماسوتن ولدم شو بیا به ما ورته ویل مولوي صاحب نن دې دغه وویلې نن دې دغه وویلې دا دې له کوم ځای وویلې بیا به په دې لاره سره خوشحاله کول ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره تاسو ته خدای څه درکول غواړي چې دلته راغلی تاسو ته خدای څه درکول غواړي چې دلته راغلی د رب له فضل امیدونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې تاسو په خپله باندې څومره شاګردان به تربیه کړي وي خصوصا په افغانستان کې یاره که د پریم افغانستان څه کوي پاکستان اسمان طالب و ټول شاګردان دغه اوس کې په آخر وخت کې څوک قریشي یې کوي زه راوستلم مولوي صاحب مو دلته یې راوستلم تنها سم په شمار باندې په دفتر کې 4,000 طالبان راسره په 4,000 کې 1,000 مولیان که 1,000 یو مولیان دا ټول داسې به ناست مولوي صاحب په کله کله به ما ویلي وی ما کوم طالب پاتې ده د ځمکه کې چې ما شاګرد نه یو طالبانو وایي ولا کې وایي پاتې ټول براغله دغه چوټۍ کې به ما سبقونه نه قضا کول نور ملایانو به قضا کړي چوټي به ونه او ما به ویل په دا چوټي کې داسې مطلب ډېوې بلې لره اساس منزل دې پړاوونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره ګرانه طالبه د علمونو ډېوې بلې لره خپلو اوقاتو حفاظت کوه خیانت ونه کړې خپلو اوقاتو حفاظت کوه خیانت ونه کړې که یو شاګرد تا ته داسې ووایي چې ما ته یو وصیت وکړه زه څه وکړم یو شاګرد داسې لکه مولوي صاحب علي یا مولوي صاحب عبدالرحمن د تا ته یا مسیح وکړه بس ما دا چې خدای ملایان کړ نور نو ټول کړ خدای ملایان کړ خدای تدریس جاری کړ تمی گل زدی بورا ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا زدی پتنگم تمی شمع ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا په محبت کې بدې ځان وسوځه وما ز مجنون تمی لیلا تمی ګل زدی بورا ز مجنون تمی لیلا تمی ګل زدی بورا درنا لګي استیل مې شم ز مجنون تمی لیلا تمی ګل زدی بورا دا ګل ځواني بستا په مینا زار وما ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا سر او مال دواړه می در زار ش ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا دا ټول ژوندون بستا خدمت کې تیر و ما ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا ز عباس استا مومن خان یم ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا درنا لګي استیل مې شم ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا دا گل ځواني بستا په مینا زار وما ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا ز مجنون تمی لیلا تمی گل زدی بورا ز عباس استا مومن خان یم ز مجنون تمی لیلا